ولې روسیې د افغانستان داسې یو نظام په رسمیت وپیژنده چې په راتګ سره په سیمه او ټوله نړۍ کې سیاسي بدلونونه او غبرګونونه رامنځته کړل. Russia has become the first country to officially recognize Afghanistan's Taliban government. Well, Russia has accepted the credentials of a new Afghan ambassador to Moscow. په داسې حال کې چې روسیې تر اوږدې مودې پورې طالبان ته د ترهګرو ډلې خطاب کوي. حتی تر 2024 کال پورې دوی طالبان په رسمي ډول د روسیې د ممنوع ډلو په لیست کې شامل کړي وو. دا چې اوس هماغه روسیه طالبان په رسمیت پیژني ټوله نړۍ یې حیرانه کړې، ځکه نړۍ لا هم طالبان نه دي پیژندلي، نه امریکا، نه اروپا، نه حتی چین او ایران. نو روسیې څنګه دا اقدام وکړ؟ ځکه روسیې تل په داسې سیاسي بدلونونو کې خورا ډېر احتیاط کوي. اوس د روسیې لخوا د افغانستان رسمیت پیژندنه کې افغانستان څومره ګټې او زیانونه لري، دا ټول به د نن ورځې په دې ویډیو کې څیړو. په حیرانتیا سره دا لومړی ځل نه دی چې روسیه د افغانستان د حکومتونو په رسمیت پیژندلو کې لومړی ګام پورته کوي، بلکې له نن څخه 106 کاله وړاندې په کال 1919 کې کله چې غازي امان الله خان د درېمې افغان انګلیس جګړې له لارې د افغانستان بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه، نو د روسیې یا شوروي اتحاد چې هغه وخت نوی جوړ شوی و لومړی هیواد شو چې د افغانستان خپلواکي ومنله او په رسمیت یې وپیژنده. د دواړو هیوادونو روسیې او افغانستان ترمنځ د لومړی ځل لپاره رسمي اړیکې پیل شوې، یعنی شوروي اتحاد تر ټولو هیوادونو د مخه د افغانستان خپلواکي په هغه وخت کې هم په رسمیت وپیژندله. د دواړو هیوادونو د 1921 کال د فروری په 28 د دوستي یو تاریخي تړون لاسلیک کړ. دې تړون له دواړو لورو ژمنه واخیسته چې یو بل ته به درناوی کوي، خو یوه ژمنه پکې دا هم و چې شوروي به افغانستان ته د تخنیکي وسلو او اقتصادي مرستې پلانونه پلي کوي. خو اوس بیرته هغې پوښتنې ته راځو چې ولې بیا روسیه د افغان حکومتونو خپلواکي ملاتړ کوي او په رسمیت یې پیژني. نو پیل به یې کړو د غازي امان الله خان د خپلواکۍ له اخیستو څخه 2 کاله د مخه. د روسیې له 1919 کال انقلاب وروسته بلشویکانو د ولادیمیر لینین په مشرۍ یو نوی حکومت جوړ کړ. د ولادیمیر لینین نوی حکومت د پخواني زاړه نظام امپریالیزم او لویدیځ واکمنو هیوادونو سره سخت مخالفت کاوه. په ټوله کې برتانیا د دوی له اساسي او سرسختو دښمنانو څخه شمیرل کېده، کومې ته چې د غازي امان الله خان په مشرۍ افغانانو د دریم ځل لپاره سخته ماتې ورکړې وه. نو د شوروي اتحاد غوښتل چې د برتانیا په ضد په سیمه کې خپل نفوذ لا زیات کړي، او افغانستان چې د برتانیا تر واک لاندې هند سره ګډه پوله لرله د شوروي لپاره یو مهم ځای و. کله چې امان الله خان د انګلیس پر ضد جګړه وکړه او خپلواکي اعلان کړه، شوروي اتحاد دا یو زرین فرصت وباله چې سمدلاسه د امان الله خان حکومت په رسمیت وپیژنده او ملاتړ یې اعلان کړ. دا د هغه وخت افغانستان او روسیې د ملګرتیا او ملاتړ یو لوی لامل بلل کیږي. تر دې وروسته د لسیزو په تیریدو سره په کال 1919 کې چې دوهمه نړیواله جګړه رامنځته شوه، نو د افغانستان واکمن محمد ظاهر شاه له دې جګړې څخه بېطرفه پاتې شو، یعنی افغانستان د هټلر چې د شوروي خلاف ملاتړ یې ونه کړ. دې جګړه کې ډیرو هیوادونو له سیاسي او پوځي ډاره د هټلر ملاتړ وکړ. ځینې هیوادونه لکه ایټالیا، هنګري، جاپان او حتی ځینې عرب مشران د نازي آلمان خواته ولاړل، خو افغانستان بېطرفه پاتې شو او جګړه کې ښکیل نشو چې دې کار د شوروي په افغانستان باور لا زیات کړ. له همدې امله شوروي اتحاد افغانستان ته د شک په سترګه ونه کتل او هڅه یې وکړه چې له افغانستان سره ښې اړیکې وساتي. نن ورځ یو ځل بیا همغه تاریخ تکراریږي. روسیه بیا لکه د امان الله خان په دور کې طالبان د غرب له مخالفت سره د خپلو ګټو پر بنسټ په رسمیت پیژني. د امریکا په ګډون ټولو لویدیځو هیوادونو لا هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه دا هیوادونه وایي چې طالبان باید د بشري حقوقو، ښځو تعلیم او ټول شموله حکومت شرطونه ومني. خو روسیې دا شرطونه یو طرف ته کړل او د خپلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ګټو له مخې طالبان وپیژندل. په داسې حال کې چې شوروي اتحاد افغانستان سره د امان الله خان له وخته ښې اړیکې پاللې، خو په کال 1990 کې په افغانستان مستقیم یرغل وکړ، ځکه چې دوی غوښتل چې افغانستان هم د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان په څیر تر خپل استعمار لاندې راولي، او هم له دې ډاره چې افغانستان د امریکا خواته ولاړ نشي. مستقیمی په افغانستان یرغل وکړ. که څه هم دا یرغل د ملاتړ په نوم وشو، خو په حقیقت کې دا یو پراخ نظامی اشغال و چې له امله یې دواړو خواو ته ستر زیانونه واوښتل. یعنی روسیې تل هڅه کړې چې د افغانستان لارې په سیمه کې خپل نفوذ وساتي، که دا نفوذ د ملګرتیا، مرستو یا حتی د یرغل له لارې وي. له امان الله خان نیولې تر شوروي یرغل پورې بیا تر نن ورځې د روسیې اړیکې کله پر یرغل او کله پر کلکې دوستۍ ولاړې دي. نن ورځ یو ځل بیا د رسمیت پیژندنې دا اقدام د لویدیځو هیوادونو مخالفت ته یو ښکاره چیلنج دی، یو ډول پیغام چې که تاسې نه پیژنئ موږ یې پیژنو. نو اوسنی اقدام لکه د تاریخ په څیر د لویدیځو فشارونو پر ضد یو سیاسي دریځ بلل کیږي، او روسیه غواړي نړۍ ته وښیي چې موږ د خپل خپلواک تصمیم خاوندان یو. که څه هم د روسیې لخوا دې اقدام خورا سخت پراخ غبرګونونه راوپارول، خو په ورته وخت کې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لرونکي هیواد چین د دې اقدام هرکلی وکړ.
او ویل چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې منځوی نشي، یعنی د روسیې دا اقدام د نورو هیوادونو لپاره هم لاره پرانیزي، په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې له لویدیځو فشارونو خلاص دي یا له طالبانو سره عملی اړیکې لري، لکه چین، ایران، ترکیه، قطر، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان، عربي امارات او داسې نور. په تیرو 4 کلونو کې چې د امریکا د نړیوال اغیز له امله د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ له نړیوال سیاسي انزوا سره مخ وو، د روسیې لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ د رسمیت ګام د افغانستان د سیاسي انزوا د ماتېدو لومړۍ هڅه ده. ګټه یې مستقیم اوسنیو افغان چارواکو او بیا افغانستان ته رسیږي. دې کار سره به د رسمیت پیژندنې لړۍ پیل شي. هغه هیوادونه چې د روسیې سره نږدې اړیکې لري، په تیره بیا د مرکزی اسیا یو شمېر هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله، مشترکات او ضرورتونه لري، هغوی به هم دې لیوالتیا ته اړ کړي چې له دې بهیر سره یوځای شي. ترڅنګ به اقتصادي راکړه ورکړه، سوداګري او سیاسي چارې به اسانه شي او حقوقي مشکلات به ډیر راکم شي، او ترڅنګ به د ټاپي په څیر لوی پروژو ته زمینه برابر شي. د روسیې هیواد په تیلو، غنمو، غاز او نورو طبیعي سرچینو باندې یو له خورای بډای هیوادونو څخه دی چې په نږدې ورځو کې پلان لري افغانستان ته په لویه کچه خپل صادرات پیل کړي، لکه ارزانه تیل، غنم او نور اړین توکي. دا به د افغانستان په بازارونو کې نرخونه راکم کړي، ترڅنګ به اقتصادي راکړې ورکړې ته لا زیاته وده ورکړي. خو دا کار یوازې د رسمي اړیکو له لارې ممکن دی، چې اوس یو ښه فرصت دی. خو د دې ترڅنګ د روسیې په څیر یو نړیوال ستر ځواک لخوا دا کار دا امکان هم لري چې لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا دا اقدام د ځان پر ضد وګڼي او پر افغانستان نور سیاسي یا اقتصادي بندیزونه ولګوي، لکه پر لوړپوړو چارواکو د سفر بندیز او پر نړیوالو غونډو کې مخنیوي. د دې ترڅنګ د نړیوالو مرستو یا بشري بودیجو کمول یا په هغو هیوادونو فشار راوړل چې له افغانستان سره سوداګري لري. خو په اصل کې د هر هیواد پر رسمیت پیژندنه دا معنا لري چې هیواد به سیاسي مشروعیت ترلاسه کوي، نړیوالو مرستو ته به لار خلاصوي، اقتصاد ته به وده ورکوي او د خلکو ژوند به ښه کوي. له بلې خوا روسیې نږدې نیمه پیړۍ په افغانستان کې د مختلفو ډلو حاکمیت لپاره سیاسي، پوځي، اقتصادي مداخله کوله. خو دا تازه پریکړه لږ تر لږه د دې نښه ګڼل کېږي چې روسیه له خپلو تېروتنو څخه پښیمانه شوې او نور باید په افغانستان کې د داسې بې ارزښته ډلو له ملاتړ او رامنځته کېدو څخه کلکه ډډه وکړي. هغه سیاسي څېرې چې له کلونو راهیسې د روسیانو په ملاتړ په افغانستان کې د اقلیت نظام د جوړېدو لپاره هلې ځلې کولې او 2 ځله د شوروي او امریکې د یرغل پر مهال ډیره موده کې هم په واک پاتې شول. په ځانګړې توګه د کرایي جنګسالارۍ او معاملهګرۍ کرایي مداریان د رسمیت دې پیژندنې سخت ورخطا کړل. اوس پوټین پوهېدلی چې دوی د فرهنګ او مبارزې د اعیانو قیمت له لاسه ورکړی چې هیڅ ارزښت ورته نه لري. هغوی ته هم باید معلومه شوی وي چې نور ورته څوک غوږ نه نیسي. هر هیواد د خپلو ګټو لپاره کار کوي. له دوی څخه تر څه وخته د ارزانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېده. دوی باید نور په هیواد کې د قومي نفاق له خپراوي لاس واخلي او د افغان ملت د واحد وجود د غړو په توګه له ټول ملت سره په وحدت او تفاهم کې ژوند وکړي. اوسنیو افغان واکمنو په نړیواله کچه د یو لوی اټومي هیواد لخوا رسمیت ترلاسه کړ، د یو داسې هیواد چې تر امریکا وروسته په نړۍ کې دوهم نوم اخیستل کیږي. که له دې هیواد سره اړیکې مثبتې پاتې شي، نو دا به په لنډ راتلونکي کې دې ته لاره هواره کړي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ او په نړیوال سټیج کې د خپل موقف د روښانتیا او پیاوړتیا ترلاسه کړي. که مو د نن ورځې موضوع تر دې ځایه راسره کتلې وي، مننه. راسره اوسئ او تر بلې موضوع مو په خدای سپارم.